د کندهار په سپین بولدک کې پر استوګنیزو کورونو د پاکستاني پوځیانو د برید له څرنګوالي ترخې کیسې. د پېښې یو شمېر شاهدان وايي په داسې حال کې چې له خپلو کورنیو سره په خوب کې وو، پاکستاني پوځیانو د دوی پر استوګنیزو کورونو ډزې کړې دي. د دوی په وینا د دې بریدونو ډیری مړه او ټپيان ښځې او ماشومان دي. جنګ خو وروره ماخستان پر 3:30 بجې پر 4 بجې شروع شوی دی. ګرد سرحد ته خلک ګرد راوځي پر دې خوا د بولدک په خوا باندې. نو جنګ شروع دی، بد حال دی، ولس ګرده پر دې خوا را روان دی بالا خو دا رقم کار دی. 3:30 بجې یو بېرحمانه بمبار د سپین بولدک ولسوالۍ شاته د کندهار په ساحه کې دلته پر کورو باندې بېرحمانه بمبار وکړ چې زه خپله د پېښې شاهد یم، ورغلم چې دلته تقریبا د 10 شاوخوا کورو کې ښځې او ماشومان، سپین ږیري او ځوانان تر خاورو لاندې وو، زخمیانو په شهادت رسېدلي وو. له دې سره په کندهار کې روغتیایي چارواکي هم شمېرنه ورکوي چې د دې ولایت په سپین بولدک کې د نن سهار 90 سلنه مړه او ټپيان عام وګړي، ښځې او ماشومان دي. د روغتیا پالانو په وینا د دې پیښې ټول ټپيان د درملنې لپاره روغتون ته استول شوي او تر درملنې لاندې دي. نو تقریبا د شپې د 4 بجو څخه جنګ شروع شوی دی. ټول ماشومان زخمیان روان دي، ښځې شهیدان شوي دي. یعنی په سل کې 99% د ټوله ملکیان دي، زنانه، ښځې، ماشومان، څوک شهیدان شوي دي، څوک اوس هم پراته دي. نو ابتداوي انشاءالله د استعمې د دفتر د جرمنیسي د ټولو موږ ته امبولانسونه میرویس روغتون ټوله را رسولي دي. دا د ډېر رش له وجې چې بولدک سیمه چې دا ډېر رش ورپسې زیات دی، دا خوا سوانان راوړي، امبولانس شوي دي، امبولانس زخمیان شوي دي. نو دغه وجې څه ده. له دې سره د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې پاکستاني پوځیان په وقفه‌ایي ډول بریدونه کړي او له غرمې وروسته هم د دې هېواد هوایي بریدونه د سپین بولدک په یو شمېر برخو کې عام وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.